د نن ټکی اسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. مولانا یعقوب چرخي او د ولسي شاعر خدای بخلي بهاي جان هغه ټاټوبي ته ښه راغلی. دا د ما لومړی ځل په خپله سیمه کې چېرته مې چې هره جمعه خلکو ته تقریر کړی دی د شاعر په حیث درېږم، او بل د موږ شاعري م چندان په واک نه ده، کوشش کوم چې یو څه ځان سانسور کړم. یوه شپه په خوب کې تللی وم جنت ته، ښکلې هورې وې، شراب او مزې وې، یوې هورې له یو کونجه غږ راوکړ، جنتي بچیش دنیا کې څه کیسې وې. موږ د کور ودانې ځکه چې چرخ ته راتلل د پیل زړه غواړي. یو بل غټ تحول، غټ امتحان، غټه څپه تاسو ټولو ته متوجه ده. هغه دا ده چې موږ اوس د سولې په درشل کې یو. په افغانستان کې هیڅ څوک هیڅ ډله نشي کولی چې په یوازې سر باندې په افغانانو باندې حکومت وکړي. دا د افغانانو یو یاغي باغي او خاصیت او خصلت ده. د طالبانو اساسي وظیفه جوړیږي په سوله کې چې ټول افغانانو ته غېږه ورکړي. په څه ډول باندې چې د نړۍ نه ماتېدونکی اعتلاف دوی مات کړه، د هغوی خلاف جهاد اعلان کړه. اوس یو بل جهاد ضرورت ده چې هغه د افغانستان د اقتصاد جوړول دي. هغه د دې مظلومو افغانانو دلته چې زه دا اوس کوم ځوانان او مشران وینم، زه باور لرم دلته به داسې بوږنوونکي داستانونه وي چې د چا به داسې یو ورور تللی چې نسلونه نسلونه په هغه باندې ملا ماتي، دغسې به یې پلار تللی، دغسې به یې مور تللی، دغسې به یې خور تللی. دا ژوندونه ټکورول غواړي. دا ژوندونه هغه وخت ټکورېږي چې د دې خلکو اقتصاد کې لوی تحول راسي، دوی ښه ژوند ولري. له جنګه لاس واخله اشنا، سولې ته غاړه کېږده، زه د ملنګ ته مې باچا، سولې ته غاړه کېږده. وی له مغرورې نړۍ جوړه د سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره، ای تر تورو خاورو لاندې قلندره، سر راپورته که ملا محمد عمره، سر راپورته که په موږ باندې اختر دی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مکلی، خپل جومات دی، خپل منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. نو عزیزانو، کله چې موږ قرآن ومنو، صلح یوه ماده د قرآن ده، صلح یوه ماده د قرآن ده. کله کې تخلف له یو قانون او له یو آیت د قرآن څخه راځي، هغه تخلف له ټول قرآن څخه ده. او کله چې ټول قرآن څوک په ځان باندې تطبیق کړي، هغه صلح ومنله او د صلح په اهمیت باندې م هغه پوهېږي. البته کوم خنډونه له تعمیل د قرآن په مورد باندې او په مخ کې چې خنډ واقعي، هغه خنډونه د موږ وجیبه او وظیفه او د ټول اسلامي امت، د مسلمه امت بالخصوص د افغانانو د وجیبه ده چې دنیا کفارو تجاوز باندې کړې ده، تر څو پورې چې کافر او د کافر غلام ورک نه وي، دا مبارزه به روانه وي. ولې که هغه دلته موجود وي، صلح نشي راتللی. د هغه په وجود او دغه د قوانینو د منلو په صورت کې صلح نشي راتللی. نو بناء عزیزانو، د صلح خواهشمند یو، صلح غواړو. د قرآن په چوکاټ کې د قرآن تعمیلول د موږ وجیبه ده. بس تر دې دمه و مزه یې نه وه، زندګي کمه و مزه یې نه وه، په خوشحالۍ کې هم لانجه لانجه وه، او چې له غمه و مزه یې نه وه. زما عیسه چې د اختر شپه وه، لږ محترمه و مزه یې نه وه، یوه نشه مې زړه کې تله او راتله، خوسې محکمه و مزه یې نه وه. حقیقت خبره دا ده چې دې عزیز ملت ډېر غټ امتحان ورک، او طالب د خپل ملګري او هغه خلک چې د دوی په لیست کې دي او شاید تر دې د لویې جګړې توان درلود، زه وایم هغوی او دغه بندیان چې 4,500 په بګرام کې بندیان دي او تاسې پکې یوه بېرحمه چنه کوئ، او نږدې ده چې د دې بندیانو 3 برابره خلک په دې کې مړه شي. او کابل د تاسو سره په دې تړون کې نه ده شریک، ځکه تاسې کابل ته په ښه سترګه ونه کتل، نه ګورئ. اوس کابل غواړي ځان تاسې ته وښیي چې هغوی داسې نه دي چې د امریکا هره فیصله به مني. مګم په یو جنجال کې طالب رونه راغلل، تاسې چې په وړو خبرو، په بنیادي خبرو خیر،
په وړو خبرو لکه د بندیانو په مسله چې تاسې 3 برابره افغانان وژنئ او دوام ورکوئ. زه فکر کوم په داسې مسایلو د طالب مشر ورته هم باید واوري چې داسې مسایلو کې لږ احتیاط ځکه پکار ده چې دې بندیانو خو دا بندیخانه انتخاب ده. هغوی شاید هم چې د بندیخانې نه راوځي هغه غرور چې هلته د دښمن په لاس کې باعزته پراته دي او ویره یې په سترګو کې نشته، په خلاصېدو کې هغوی کې ډېر مشکلات هم پیدا شي. داسې نور مسایل که د افغانستان مذاکرات شروع شي د طالب ورونو هم د یو مذهبي عقل د یو مذهبي پوخ مولا څنګه هم چې دنیا ماته کړه تاسو سره مذاکراتو ته کېناستل در سره 100 برابره قوي سیال امضا ته کېناست، تاسې خپل ملت ته د راسرانېږدو هنر انشاءالله زده ده او موږ ستاسې د ښې خاتمې انتظار باسو. پروردګار هم په هېڅ میدان مه خواروه. واخر دعوانا الحمدلله.